بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو او د هغې کیسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ویډیو دپاره موږ دوه متلې خوښ کړي دي. لومبی متل دی چې سر حیات وي ناستې په ګجرات وي، او دویم متل دی دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. لومبی متل چې سر حیات وي ناستې په ګجرات وي، د دې باره کې کیسه څه داسې مشهوره ده. وي یو سړي زوی د کور او تښتېدو، لاړو غیب شو، نه پته نه لګېده. چا ویل ورک شو، چا ویل خرکارانو تښتېدلی دی، چا ویل کیدای شي مړ شوي چې پته نه لګي. یو خوا بل خوا ورپسې ډېر وګرځېدل، خپل خپلوانو کره وکتو، هر ځای یې وکتو خو ولې پیدا نه شو. مور یې هم خفګان نیولې وه، کټ کې پرته وه، په کور کې جړان ګلا وه، خویندو یې هم مخ سر ټکولو، د کور ټول خلک ګډوډ وو. یو څو ورځې پس پته ولګېده چې هلک په ګجرات کې دی، روغ جوړ دی او ژوندی دی. نو مور پلار یې ویل چې زه شکر دی چې سر حیات وي نو ناستې په ګجرات وي. ملګرو دویم متل دی دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. د دې باره کې کیسه داسې ده و چې یو سړی غر ته تللی و، د غر نه یې خشاک ګېډۍ کور ته راوړو. ډېر زیات ستړی شوی و، په کټ کې پرېوتو، فریادونه یې کول. ښځې یې ویل چې لږ شه خواره ګېډۍ دې سر وړو چې څومره فریادونه کې. سړي ورته ویل چې ګېډۍ ډېر دروند دی، زه یې ډېر لرې و نو ځکه ستړی یې کړمه. ښځې زه را ګېډۍ اوچت کو او تر کوټې تر وره پورې یوړو. ورته ویل ها سانه سپک دی، دا د ګېډۍ او دغه د مزل. سړي ورته ویل نه که نه، دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. لکه څنګه چې هغه یو لطیفه کې تاسو به اورېدلي وي چې یو سړي ژرندې له غنم وړي چې کله اوړه شوه او را په سر یې کړه، نو اوړه ورته ډېر سپک محسوس شو. په زړه کې ویل چې دې ظالم بچي خو تې پوره نیمه بوجۍ غنم پټ کړي دي. له راتلو په لاره باندې ستړی کېدو، نو چې کله دې ستړی کېدو دا بوجۍ ورته درنېده چې لږ مزل یې کړی دی او راجغ شوی دی. یاره نیم غنم خو نه، خو یو دړی یې پټ کړي دي. بیا چې لږ نور مزل کړی دی، راغلی دی، مخکې راغلی دی، نو نور هم ستړی شوی دی، بوجۍ ورته نور هم درنه محسوسېده. نو یاره پټ کړي دي نه دي، ځالکه غنم پوره دي، ځاسې غلط ومه. بیا چې لږ نور مزل کړی دی، نو ښه ستړی شوی دی او هغه بوجۍ څه په دیکو میکو کور ته ورسوله. چې کور ته راغو، بوجۍ یې په کټ کې راوبغول او ښځې ته یې ویل ګوره دې ژرندې والا ظالم خو پکې راته پردي غنم هم اچولي دي، دا نه درنه بوجۍ وه. دا تیر متل سره دا لطیفه جوړیږي چې دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. ملګرو دا متلونه او د هغې کیسې اجازت غواړم. د الله په امان.